د صنعتي توکو په تولید کې د افغانستان د ځان بسیاینې لپاره هڅې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي افغانستان دا مهال په 45 سکتورونو کې په 133 قلمه تولیدي توکو کې بشپړ ځان بسیاینې او په 25 سکتورونو کې په 95 قلمه تولیدي توکو کې نیمه ځان بسیاینې ته رسیدلی دی. د دې وزارت مسؤلین ټینګار کوي د کورني تولیداتو ملاتړ او په هیواد کې د صنعت ودې لپاره هم دا شان ژمن دي. در 133 قلم اجناس تولیدی که 45 سکتور می شود به ظرفیت خودکفایی رسیدیم و همچنان در 95 قلم جنس تولیدی که 27 سکتور می شود به ظرفیت نیمه خودکفایی رسیدیم. این در حالی است که ادارات اماراتی متحد به استفاده اجناس و تولیدات داخلی جهت حمایت از رشد صنایع در کشور می باشد. له بلې خوا یو شمېر صنعتکاران له حکومت څخه غواړي د فعالیتونو د پراختیا برخه کې لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. څومره چې زر کېدلی شي باید پالیسي جوړه شي او په دې کې داخلي او خارجي سرمایه‌ګزاران باید تشویق شي، حمایه شي، تر څو پورې غټې او وړې فابریکې ټولې د اقتصادي یا د رشد په طرف باندې حرکت وکړي، نو بعد دا به د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول ادا کړي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم وایي په هیواد کې له کورنیو تولیداتو او صنعتکارانو څخه ملاتړ به د افغانستان د اقتصادي ودې لامل شي. همیشه کشور عزیزم افغانستان کوشش کنه دولت مرداش که از سرمایه گذاری و از تولیدات داخلی حمایت بکنه. بسیار کار مثبت و ارزشمندی است. در خصوص حمایت سرمایه گذاری داخلی توسعه اقتصادی، زمینه کار، اشتغال در تمام زمینه‌ها برای مردم مساعد میشه. د صنایع او کانونو خونې د شمیرنو پر بنسټ په هیواد کې په بیلابیلو سکتورونو کې شاوخوا 15,000 کارخونې فعالیت لري چې افغانستان په یو شمېر توکو کې ځان بسیاینې او نیمه ځان بسیاینې ته رسولی دی.